السلام علیکم. وعلیکم السلام. کمال خانه مونږ خبر شوي او راغلي یو دلته تا واده ده او انشاءالله جی. نو تره دې م در سره ده او تره مې مړه سره د خوا کې مې ناز ده. غالبا دغه به دې تره وي او او دا دې شي کېږي. دا ما بچپن انډیوال د ورور نه را ډېر ده. نو ته به د کمال په واده کې چې وکړې؟ زه به د کمال خان په واده کې انشاءالله ښه ټیټ پښتنو رواج کوم، اتڼ به کوم د خیره سره انشاءالله. ښه یاران دوستان به وي، ښه ګپ شپ به وي او خوشحالي به وي. څه په زړه کې هغه به کوم د خیر انشاءالله. دا زما ډېر غټ ارمان دی. ته به د کمال په واده کې کومه ګانه ووایې؟ زه به د کمال په واده کې له خیره سره که بس څنګه ګانا مې ذهن کې راغله هغسې به ووایم د خیره سره. یو ټایم یې مونږ ته راکړه. ښه یو خو به ټولو مخکې د انډیوالان د چاینا کې انډیوالان که نه هغه به له خیر سره وغواړم. غسل به کېږم ګپ شپ به لګوم. 说啥是发生在发发生说是说什么少年是说我们个嘛是说你是说是说ګپ شپ به لګوم ورسره. چې ورته وویلې په چاینیز زبان کې؟ دا مې دا ورته مولې انډیوالانو تاسو ما د وراره واده ته راغلي یاستئ، راسئ زه به هم ګډېږم تاسې به هم ګډېږئ او ډېر ښه سمسې خوند به کوي. او چینایان دې ورور دغه دا کربوړي مربوړي راړو ورته پخو نور هغه دستانو مګر کوم جینۍ ورته راوړو. وایي زه به د کمال په واده کې چینایان راوغواړم هغوی ته به کربوړي مربوړي ورکړم. دې باره کې ته څه وایې؟ دا د صحیح ویلې مونږه مطلب چاینا سو داسې یورپ ملکونو نه مونږ انډیوالان راځي هغه مسلم کنټري کې تعلق نه لري نو هغو ته به دا سیسټم پخو دا هغو فرمایش ده. نو یارانو دوستانو زه تاسو ټول ته زما طرف نه اوس دعوت دی چې زما واده کې بیا ټول شرکت وکړئ په خاص طور باندې ټول نه پیله کمال و جمال. السلام علیکم. ظفر خان ته به چینایانو ته چې هغه راغواړي واده ته نو کومه ګانه به ورته ووایې؟ هغو ته به له خیره سره خوشحالي شپه ده که نه ګودې کومه ګانه غواړي रुको जरा सबर करो هغه به زه ورته وایم. راغواړي په دې واده کې به د چینایان ته کومه ګانه وایي؟ نو هغه پښتو نه پوهېږي. پښتو نه پوهېږي که دوی پښتو نه پوهېږي زه خو دوی به زه به پوهېږم زه به ورسره لګیا شم. ته به څه رقم और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी ورته وایې؟ ټول مخ به دوی سره مطلب دوی سمجھاو کوم ورته وبغږېږم چې یعنې مثال طور پر 上学生可能是小学说啥是发生在发什么是说是说什么上是说是是上上的是说我们那么是上 कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये مطلب دا به دوی سره زه